زما زوی یو مسله کړې ده چې کچا سره نغدي پیسې نه نو او ټلویزیون ورکړی نو قرباني پې کېږي که نه کېږي نغدي بیانم نشته او رنګین ټي وي ورکړه دی د 10-12 روپو دی که په څو کېږي نو په دم قرباني کېږي. اوس خلکو زما غوږونه وخوړه چې جي په ټلویزیون خو دا خو د انسان د ضروریاتو نه دی نو لکه کټ شو بستره شوه کټوای شوه سمسای شوه دا که سړي کوي او نغدې پیسې نه خو قرباني پې نه کېږي نو ټلویزیون اوس تاسو په ایمان ووایي چې دا اوس ټلویزیون د ضروریاتو زندګۍ نه دی. اوس چې ټلویزیون زه وایم چا کوي که هغه قرباني وکړي نه کېږي د چا کور چې دمخانه یې د دم د بچي کور کې قرباني کېږي سنت د ابراهیم ادا کړه او ټوله شپه چې دی فحش فلمونه او بلو پرنټونه ګوري دا ستا قرباني کېږي. تاسو خیال راغی ټلویزیون نن سبا د لعنت یو لویه پیشخیمه ده لویه. بیا ډیشن ټینې وګوره تاسو دوا په کار ده ما تر اوسه لیدلي نه دي لیکن دا اورم چې ډیشن ټینه کې د ځمکې په سر ټوله دنیا د هغې هر قسم ارامتوب چې دی په ډیشن ټینه باندې نشي ته ورشي په کلو کې مو لګېدي کلو کې. ورځ مې د مولیانو ته وی مالکه خبره واورئ لږه سوچ کوئ دا ډیشن ټینې وغیره چې چا کره لګېدلي د هغې مړو له د جنت ټکټ مه ورکوي دا کور کې دله چې مړ شي ته پوه شوې د چا چې سام ډیشن ټینې ته ناسته خطري او تاسو وایي چې دعا ورته وکړئ چې الله ته واړه جنت ورکړي نو لږ سړیتوب زده کړه سړیتوب زده کړه دا دعا وکړه چې خدایه معافي ورته وکړي چې په ژوند کې څه کړي دي معافې کړه دا دعا وکړه ته واړه جنت ورکړه نه جنت ورکړه داسې ستا د پلار ټیکه ده چې بس ته واړه جنت دې دله ورکړه لږ سړیتوب زده کوي په دې دعاګانو کې لږ رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دعا وکړه چې خدای په جنت کې خي طرف ته هغه سپینه ماڼۍ چې د هغه ما ته راکړي پیغمبر واوري ورته څه وایي خي طرف ته سپینه ماڼۍ په الله بنده داسې مه وایه داسې وایه چې خدای جنت ته مې یو ځل ورننه بعد خبره د ننوتو ده چې ننوتې هر څه ستا دي بیا خو په دې پوهې چې مینه به مو ځو او که نه دنیا کې وګورئ تاسو ټرۍ وکئ اوس دا جومات کې ناست خلک ټول دې ګورنمنټ هاوس ته ورشه ستاسو غوندې یو انسان پکې ناست عام سړی دی که دا سټار ته د ګورنرۍ لرې کې خو بیا مونږ په شان سړی دې ګیټ ته ته ورنږدې شه دې ګیټ ته او پولیس والا ولاړ دی شیخه څه ورته صاحب له اختر مبارکۍ لازم په خدای باور وکړه چې د ټوپک په بټ کې داسې ووایي که نه چې تر کوره راځي او غوږونه دې سوځي لنډ دې ګورنر هاوس ته ورشئ او په دې ګیټ وایي اختر مبارکۍ له ورننوځم که تاسو یې پرېښوئ په دا مخ مې توکئ دا جنت راته ګورنمنټ هاوس نه بدتر دلته د دنیا سپایان ولاړ دي ته تې بني آدم له نشې ننوتې په جنت به د خدای سپایان ولاړ او د خدای ټکټ در سره نه جنت ته به ستا پلار ننوځي نو دې وجې نه په دې دعاګانو کې لږ سوچ کوئ دا دعا کوئ چې خدای معافم او د حضرت عمر سنت ادا کوئ چې لا لی ولا علیه خدای ما چې په زندګۍ کې څه کړي دي یا الله جنت نه غواړم او نور څه غواړم خو چې خالی پرې مې دی او راته څه ونه وی چې پرې مې دی چې خالی معاف مې کړي نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا الله هر نظام چې دی حیران کن دی هر څه ته چې ګورې اریانې سوچ کوئ 13 جمعه ما ویلي چې اختر میاشتې ته ګورئ چا لیدلې ده په ایمان وایي هسې اسمان ته مو کتلي دي هسې مونږ پسې دبلوله خو تکړه یې که نه دی ملاقه وکړه احمد یې وکړه اختر یې داسې وکړه اختر یې داسې وکړو هر یو د دوپړی زوی چې صاحبه په دغه ورځ باندې لګیایي اوس راز دا دی په ذکریا علیه السلام امتحان وکړو خبردار چې د بل چانه امداد ونه غواړي خبردار یا الله ټیک ده کافر ورپسې راغلی ویلې ته وایې چې یو خدای دی تورې یې راوویست ده ته منډه کړه چې منډه کړه یو ونې ته ورغی ونې ته یې ویې چې ماله پناه راکړه او ونه به منځ دوه شوه او دی پکې ورننوته ونه بیا یو ځای شوه قدرت ته ګوره د هغې په ذهن کې خدای واچول چې دا ونه په دې منځ اره کوي چې دی پکې اره شي د ونې په دې منځ چې اره کېښوه دومره لوی جلیل القدر پیغمبر په منځ یې دوه
په یو ورځ په دغه ورځ اویا پیغمبران شهیدان کړي بني اسرائیل. تا ولې ته څنګه وې چې ما د پلان راک نو ما په موجودګۍ کې بل چانه به پناه نه غواړي. زما عزیزانو عرض مې دا و چې ارکله الله ته دومره مقرب مخلوق او بیا د داسې امتحانونو نه تېرول چې عقل ورته حیران. داسې د عقل خبره په ونه کې اره کول، په سیند کې غورځول، په میانو یې خوړل. یونس علیه السلام یې په مئی نه خوړل. 40 ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې کېدو. 40 ورځې هغه ته یو وظیفه خدای وښوده د مئی په خېټه چې دا وظیفه وایه نو تا ته به نجات وشي. څه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله نشته دی بل څوک الا انت مگر انتی سبحانك پاکی د تعالی انی کنت من الظالمین. ما په ځان زیاتی کړی چې ما ستا د حکم انتظار نه کو بې ارادې په کشتۍ کې را سور شم. 40 ورځې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې قید کړی. ته چې دلې پولیس تانې ته دې بوځي خپلو ټیزونو ته دې خیالي بوتلې یې چېرته که نه تانې د بوتلې یې چا که نه خدایم بوتلی که خیال دی ورته. او بیا چې د تانې په مرزا واوړې وی دلته یو دی هغه د لرګي کوتکي ساتلي دي چا درته د شپې راوادي. خیال مې هغه ورځ زمونږ یو درېوال نیولی او دې تانې والا نو یو 2 ګنټې په حوالات کې اچولی او اخر چې ما ټلیفون وکړ راووتو ما ته راغی نو ما ته وایي چې حاجي صاحب ډېر ښه وشو چې راودې وخت کوم داسې چیغې مې ووالې په هغه حوالات کې چیغې مې ووالې. ما چې واه خدایه بې ځایه تباه شو. ته پوه شو په خبره؟ نو خبره دا د دنیا حوالات دي یا د دنیا پولیسی یا د دنیا تانه دې ځان ته وګورئ چې هلته ولاړ څنګه یې او خبرې څنګه کوئ. دا الله یو قهر نه دی چې په تاسو نازلېږي، یو نه دی. خاص کر په دې غریبو باندې دا په سړکونو چې سبزیانې خرڅوي، په ګاډو کې سبزیانې خرڅوي، په دې نورونو ولاړي، الله پاک د قهر نظر دی ته متوجه. مجسټریټ پہ راشی 3/6 فوٹ کی بوجھ ولی تا پنڈت نیرو وجلے سبزی دے گرانا خرسا تانے تے بوجھی 3/6 فوٹ کی پہ التورت حکومت اعلان کرے دے چکن سڑے پر سبزی خرسولو کے گران روپیہ تانے گرانا خرسا کری ہوئی نہیں سی پرچا پہ ورکی اور درے سلور روزے چی جیل کی نہیں تیرے کری نو پریدئی اما اوس وای په ایمان د انصاف تقاضات څه ده؟ دا مجسټریټ چې دا کم په غریبانو پسې په بازار کې ګرځي او 3/6 فوټ کې په پرچا ورکوي. راځه که نه زه دی بوځمه د وړو دې میلونو ته راځئ. که ده کې ایمان وي نو دی د دې وړو په دې میل باندې 3/6 فوټ کې پرچا ورکي که نه. راځه دی بوځمه سبزي منډۍ ته او په سبزي منډۍ کې د اړت کار چې کوي کده کی ایمانی نو دې دی پاغوی 3/6 فوټ کې پرچا ورکی کنه. دې بوزما د فروټو منډۍ ته چې داغه اړتیان کروڑپتیان او اربپتیان دي دې دی پاغوی 3/6 فوټ کې پرچا ورکی کنه. نو په سړک ناشته او د 100 روپۍ سبزی لګولې ده او تا په 3/6 فوټ کې پرچا ورکی. دا دغه ګناه نه ده، دا د خدای قهر دی چې په دې قوم نازل دی. داغه وجه دا ده چې دا داسې نظام راوسته په دې ملک دې غریبانو دی راوسته پہ. تاسو په ایمان وای دا جمعات کې ناست خلک نن د جمعې ورځ د چرته واده بم ننم برابر کړی یا 13 جمعه یا ورپسې هغه اخوا جمعه. تاسو په ایمان وای چې په جنگ کې څه وخت کې رواني او ډولکې او دوپړی غږیږي ارباب ورته غړیږي، خان ورته غړیږي، نواب ورته غړیږي، کدا د سټماري زوی ورته غړیږي. چرته چې د ډم زوی دی غریب دی کډول کی ته دوی غړي راشي چې درته وخیم دا د اورېدو خبرې نه. د جمعې په ورځ ما خازیګر چې زه دکان کې ناستې ما په ما باندې تیریږي. دا د شاخه تاخه زامن چې دی یو ټلویزیون په وګه کړی یو ورسره وی سی آر په او کور ته یو سی مورې خویندې ښځې
دا ټوله شپه ورته په کرۍ باندې وی سی آرونه ګوري. دا غریبان مالدار که په قیامت کې جهنم ته لاړ شي ما ته هېڅ پروا نشته. دنیا کې خو یې څه مزې کړي دي که نه. ستا کور د پلار وران شه بیړي دې غر کشف ته دې ولې دوزخ ته لاړ شي چې دنیا دې م خواره ده او آخرت لم څه کې نه لګیا یې. تاسو په دې جنګونو کې وګورئ دا د غریبې زامن چې دي د هلکان داسې به ټېلې ووایي لا چې ما ته وګوري دا د پخې ډمې زامن ما ته وګوري نو وخاندي چې خدای ته دې وایه که نه چې مونږ ته څه وایي دا د ګډي ګونه بیا یې څنګې خولې نیولي ما ته چې تاڼېدار نیولي دي پرچا یې پرې ورکړو زه څه وکړم سم کار یې کړی ځئ ګرځئ هغه چا پسې چې د چا په ډولکي ته ګډېږي او د چا په ودونو ګډېدئ ځئ رک شئ دا خدای را نیولی قوم دا جاړه مه. خیر بهرحال عزیزانو دا نور خدای خبر څه در سره کېږي د ځان تماشې به وکئ. ته پوه شوې اوس یو بل پروګرام جوړېږي لکه د سیمټو پروګرام جوړو چې پرایویټ یې کړې د سیمټو میلونه نو 200 روپۍ ته د سیمټو بوره یې ورسېده. اوس دا د بجلی وابډه محکمه چې د دام چا فروړزي یا مامازي له ورکوي انشاءالله دې پکي لاندې به م نه کښېنئ دام ټیکهدار ته حواله کوي. تاسو خیال را هره ورځ تاسو د هلاکت او د تباهۍ سکیمونه جوړي. هره ورځ ستا د ترقۍ سکیم نشته. تېره جمعه چې راتلی دا کوڅه خرابه وه که نه مړه خدای قرآن ته وګورئ ډمې مه چوئ یو خو داسې ناجوړی یم یو هم خوله کې ګونګړي وي. تېره جمعه دلته راغلي وئ څوک که نه په دې کوڅه څه تندر پرېوتی و اوس هم ولیده څنګه یې جوړه کړې ده جوړه کړې مې لیده اوس څنګه یې جوړه کړې اوس چې بار وځئ نو لږه وګورئ اوس یې لږه وګورئ دا یې کوڅه جوړه په دې به م صاحبه لکونه روپۍ بل پاس شي دا ورسیر نواله تر چیف پورې ټولې به تقسیم شي چې د کنډر مالک کوڅه چې ده هغه بلکل پخت وه پخت دلته به بورډ هم ولګي چې د پلاني ایم پي اے د فنډ نه دا کوڅه پخت تا په خبر وګوره ستا تله راتله چې په کومو کوڅو دي هغه اوس وګورئ بار او په صدر کې د شاهانو تله راتله چې په کومو سرکو دي هغه سرک یې وګورئ. تاسو ته خو د سپي په نظر کتی شي بیړم هلکه په ایمان یې وایي ستاسو کلو کې به خانان نوابان اربابان دامي که نه تاسو چې ورشئ او په کټ ناست یو نور خانان راشي کټ کې به کښېنئ کرسۍ کې به کې ناست پاتې شي درته به څه داسې منډه به مو وهې ورشي تاسو یې ساتلي یې څه شي له چې حجره کې در باندې چیلمونه ډکوي در باندې حجرې صفا کوي نو یو ټوک نوری هم د سپي غوندې در واسي مړو له در باندې قبرونه کوي. تاسو وایئ چې د کوم خان او د نواب قبر تاسو کنستی او د هغه کور ته راشي چې ما ستا مړي له قبر کنستی دی بېګاله دې ستا کټ کې زه سملم پرېبدي دي خو د منګک رورې وایي منګکه خاورې کنه او خاورې دی په دا خونه تاسو خو یې منګکان ساتلي یې سوړو کنستو دپاره او څه پورې تاسو کې عقل رانغی سړیتوب در کې رانغی پوه نه شوئ. زه خو ځکه وایم چې هر شي ته عقل متوجه کول پکاري سوچ ورته پکاري چې دا دې سړي ما سره ستړي مشي وکړه یا خوارمشي وکړه یا لاس راکو یا راغو ته ولې تاسو وګورئ بله ورځ چې اختر دی غویمې غویمې به د حجرو ته روان نیسئ څه چل دی لکه خان له مبارکۍ له ځو د اختر دا پکې چا کړي دي. پروسه کال یو سړي ما ته یاره زه اوزګار نه یم تا د اختر مبارکۍ له رالم مال خدای پاک دې په دا عمر رامواله ما کله ویلي چې ما د اختر مبارکۍ له راشه ما کله ویلي زه خو نه چاته ځم او نه څوک ځان ته راغواړم لار لنډوئ خوشي یې اوزګار یې په سړک روان یې یو چې په سړک روان یم لاس سلام علیکم دلته یو بوډا دی ما له لاس سره کې زما دا لاس زه خو کمزوری یم اوس دا لاس مې داسې وغړن آرام کښېنئ لار لنډوئ لار په دا خپل کور چې پوره نه وي او خپلې مټې دې تکړه نه وي او خپله روټۍ دې ځان له ګټلې نه شوه او د خدای امداد در سره نه والله العظیم چې خپل رور دې په کار نه شي خپل رور سکه مور راوړی هغه دې په کار نه په خدای قسم د پلار او د زامنو خبرې ما ته راشي او کیس راشي توبې وباسم چې پرور د پلار او زامن او په دنیا یې لانجه ده زوی ته مې وی چې المال والابن لابیک که نه مال او زوی خو د پلاري نو ته پلار سره پلار به خپل کار کوي ما په خپلو مټو ګټلې ده
پلار دې پکار دی وجنا عزیزانو ارشي ته دماغ متوجه کوي او سوچ ورته کوي نو عقل بم حیرانیږي چې د قدرت ما اوس هغه اخري خبره ورته کوم چې پیغمبران الله ته یو عظیم مقرب مخلوق دی دوی خو څه ګناه نه وکړي نو دا دومره لوی امتحان پې ولې بکېدو په ابراهیم علیه السلام ولې وشو په یونس علیه السلام ولې وشو په آدم علیه السلام ولې وشو په نوح علیه السلام په دې دا دومره لوی امتحانونه ولې کېده ولې په دې دوه وجه نوه وجه پکې دا وه چې الله دې دنیا ته خوده چې وګورئ ما ته دومره نږدې مخلوق ما په امتحان کې راګیر کړی دی او د ده د خولې نه څه وځي الحمدلله د ده د خولې نه څه وځي هر کې یار میرا صد نیکوس د یار د لاسه چې هر تکلیفي بسر او چشم قبول تا باندې خو چې تکلیف راشي خدای نه شکایتونه شروع کړه دویمه خبره ده چې دنیا ته وښود چې دا دومره عظیم مخلوق ما د امتحان نه تیر کړی دی په تاسو هم چې امتحان راشي نو داسې شکر به وباسئ لکه دی چې وي عزیزانو اوس خلاصه یې دا وه چې په انبیاو امتحانات چې دي دا د خلکو د تعلیم دپاره او په مونږ چې امتحان راشي هغه د ګناه سزا وي هغه زمونږ د ګناه سزا وي او د هغې امتحان چې و مونږ ته سبق ابراهیم علیه السلام امتحان مونږ ته سبق